पख्तो अदबी सोसाइटी इस्लामाबाद के शायर खुदा बखले उम्र दराज मरवत पयात के दस्तूर उशवा दस्तूर के पख्तो अदब सरा ताल्लुक लरुन की यो शमेर शायरानों और अदीबानों शिरकत कर दे। नूर तफसील बगुरू द मंजूर इलाही पदे रिपोर्ट की د پښتو نامتو ادبي شاعر ارواحاد عمر دراز مروت پيات کې اکادمي ادبیات پاکستان اسلام آباد کې دستوره وشوه. د دې دستوري صدارت ښاغلي محمود احمد وکړو. پخواني سفیر سید ابرار حسین د تقریب مشر میلمه و. په دې موقع راشد خټک، فیروز افریدي، گوهر شناس، طیب الله خان، سردار یوسفزئی، مشتاق رحمان شفق، اقبال حسین ابکار، نور البصر بصر، فطرت یوسفزئی، وقار علی شاه او نور ګڼ شمېرو شاعرانو، ادیبانو او د ژوند د بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو د ارواحات عمر دراز مروت په ژوند، فن او شخصیت ګڼې اړهیزې خبرې وکړي او منظوم هراج یې وړاندې کړو. په دې موقع ادیبانو د خدای بخلي عمر دراز مروت په ادبي هلو ځلو رڼا واچوله او د پښتو ادب لپاره یې د خدای بخلي خدمات وستایل. ډیره مننه ستاسو د خیبر نیوز ملګرو. د ادب او کلچر د لپاره ډیر سکول پکار دي. خدای ادارې لګیا دي څه نه څه کار کوي. زه په قاتل او مقتول دواړو جاړم. قاتل مې ځان دی او قتلېږم زه. یو ډېر داسې عظیم شاعر و چې هغه سل نه زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه شعرونه پاکستان او افغانستان او هر چاته چې پښتانه دي هلته معروف دي او هر چاته یاد دي. لیونی شاعر او فنکار دا د یوې خټې نه جوړي. دا څوک پیدا کولی نشي، دا تخلیقي او خدای پاک پیدا کړي. خدای دې وکړي چې د دغه ابدي ژوند هم د جنت په باغونو کې تیر شي او د دې چې کوم ارمانو خدای دې وکړي چې دا پوره شي. ثانک یو سر. ادیبانو زیاته کړه چې هغه د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتنو د ویښتیا لپاره خپلې تخلیقي صلاحیتونو په ځای رسا او پارسا فکري رهنمایي کړې ده.